ولقد آتینا داود و سلیمان علما. اول نعمتونه چې کله په سلیمان علیہ السلام بیانېږي او هغه ته تذکره د هغې کېږي نو الله رب العزت فرمایي ولقد آتینا داود و سلیمان علما. لمبه نعمتونه چې الله وایي ما کړي په سلیمان علیہ السلام باندې او داود علیہ السلام چې د هغه پلارو آغا نعمت د سو د علمو چې الله وی علم مې ول ورکړیو او د هغې په نتیجه کې سویل الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. څومره ښایسته خبره کوي. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. تمام صفتنا خوبید اللہ مناسب دا اللہ لدی چی مالف منگل فضیلت را کڑے دے على كثير من عباده المؤمنين پر دیر و آغا بندگانو بانے چاغ دی ایمان والو مونږ له فضیلت الله وی را کړی دی او بیا سوی وګوره قرآن فرمایي وورث سلیمان داودا وقال ویل دی سلیمان علیہ السلام دویم نعمت داده یو نعمت دا علمو دویم نعمت داده اللہ ذکر کئی قل یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر. اے خلقو دویم نعمت پا ما بانی دادے علمنا چی مانگ تا خودلی شوی علمنا مونگ تا خودلی شوی دی منطق الطیر اغا خبری دا مارغانو دا الطیر نا مراد دا نعمت خونو چی دا خلقو پا خبرو پویگو دا خلقو پا خبرو پویدل دا یو نعمت خونو دا خو عام مسئلہ وا پای خو دنیا پویدلا دنیا دا غین خبر ہو چی خلق دا خلقو پا خبرو پویگی مسئلہ خو دغلتا وا چی دا الطیر نا مراد مارغان دی علمنا منطق الطیر خودلی شوی دی منگتا خبری دا مارغانو دا مارغانو پا خبرو بانی اللہ منگتا پویا راکلی دا نو چی پویا راکلی دا دا کمال او نعمت دا اللہ دے چی پا ما باندے کڑے دے نو الطیر نا مراد مارغان شو دا یو نعمتو او دریم نعمت وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ او اللہ منترا کلی دی ہر قسم ضروری اشیاء ان هذا لهو الفضل المبین یقینا دا اللہ دیر لوی فضل لیم دا سلیمان علیہ السلام خبروی دا غا نعمتونو تذکره اکڑلا او دا غا نعمتونو سرسرا دا اللہ دا شکری تذکره مکڑا نو یو نعمت سو یو نعمت داو چه علمو دویم نعمت داو چه دا مارغانو پا خبرو پویدلو دریم نعمت داو چه آغا ضروری اشیاء آغا اللہ رب العزت سلیمان علیہ السلام تورکولو اور دارنگی 23 سپارہ کی اللہ رب العزت دا سلیمان علیہ السلام خبرم ذکر کئی چی آغا سلورم نعمت داو چی دا جناتو
هغه تسخیر او د جناتو قابو کول دا د سلیمان علیه السلام باندې نعمت خصوصي ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك دارنگی یعملون له ما یشاء من محاریبا وتماثیلا وجفان کالجواب لوی لوی عمارتونه به ورله جوړول لوی لوی محلات به ورله جوړول لوی لوی اشیاء به ورله تیارول کټوۍ به ورله تیارولی خانکونه به ورله تیارول دارنګي دیګونه به ورله تیارول یعملون له مورچې او دارنګې د جنگ ځایونه به ورله تیارول تسلط الله په سلیمان علیه السلام لا په پیریانو باندې ورکړیو دا بل نعمتو سلور شو پنځم نعمت الله رب العزت فرمائی فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب کم ځای ته به چې سلیمان علیه السلام غوښتله چې زدي ځای ته زما بس هوا ته به حکم وکړه هوا به شروع شوه خو داسې هوا به نه وه چې هغه د زلو د طوفان واله به وه نه قرآن وایي فسخرنا له الریح هوا ورله الله مسخر کړې وه خو رخاء نرمه هوا وه نقصانده هوا نه وه نو نقصان ده هوا نوا الله بدله د هوا داس انتخاب وکړه چې دی به داسې تله نو هوا به د داسې نه شروع شوه او د هغه لوی تخت هغه به په هوا باندې شو او روان به شو هوا به وړلو قرآن کریم فرمایي دمره سپیډ کې به دا تخت روانو چې د یو ورځ کې به د 2 میاشتو مزل کاو قرآن فرمای یو ورځ کې به د 2 میاشتو مزل کاو د یوې میاشتې مزل به د سحر نواله تر غرمې پورې و او بیا د غرمې نواله تر ماښامه پورې دا د بلې میاشتې مزل به و نو یوې میاشتې مزل تر غرمې د غرمې نواله تر ماښام 2 میاشتې مزل به دا په یو ورځ کې کو یو ځای ته به 2 میاشتې لګېدې سلیمان علیه السلام تخت دا به چې دی نو هغه په یو ورځ کې هغه د 2 میاشتو مزل به ووالو دا د الله رب العزت عجیب انعاماتو په هغه باندې نو دا 5م انعام شپږم انعام داو چې الله رب العزت اغلا حکومت په انسانانو ورکړیو حکومت یو طاقت یو دا شپږم انعام اوم انعام د ټولو نه لوی داو چې نبوتو پویا نبوتو حکومتو په جناتو باندې تسلطو د مارغانو په خبرو باندې پویدل او بلم علما لیکي چې د حشراتو په خبروم پویدا د حشراتو په خبروم پویدا د میګو په خبروم پویدا نو دا څومره نعمتونه په الله کړیو